ښکاره کړه د خپل زور د مټو خانه باچاخانه ښکاره کړه د خپل زور د مټو خانه باچاخانه او دا ولې نن په شا شوې د خپل شانه باچاخانه دا ستا شانتې پیدا نه کو د ځمکې چرته بلو دا ستا شانتې پیدا نه کو د ځمکې چرته بلو قومونه مې رټېږي نن پریشانه باچاخانه و هیڅوک د تپوس نشته دا ځکه په جړا دي هیڅوک د تپوس نشته دا ځکه په جړا دي توبې پښتون وباسي د خفګانه باچاخانه او ای خیر دی که څوک ناوري اوازونه مې پښتون یم که څوک ناوري اوازونه مې پښتون یم رسو به مونږ چغه تر اسمانه باچاخانه او د قوم ولس ته خیمه چې زه څه یم څه کوی شم ولس ته خیمه چې زه څه یم څه کوی شم خلاصېږم به یو ورځې د زندانه باچاخانه او دا زه بسم الله هم په نظریه باندې د مړ یم دا زه بسم الله هم په نظریه باندې د مړ یم پښتون کړم یو ځای د هر یو خوانه باچاخانه دا زه بسم الله هم په نظریه باندې د مړ یم چې پښتون کړم یو ځای د هر یو خوانه باچاخانه دا تا ته مې په خوله کې ګبینان ساتلی دي دا تا ته مې په خوله کې ګبینان ساتلی دي او خبرې ما پړه د تماران ساتلی دي او خبرې د دې ځینو چې دا خولې مې پټې کړي خبرې د دې ځینو چې دا خولې مې پټې کړي په وینو مې ماړه څه انسانان ساتلی دي او دا ځکه ابلیس واغستله کډه د نړۍ نه دا ځکه ابلیس واغستله کډه د نړۍ نه ادم به چې دنیا کې شیطانان ساتلی دي او دا غږ چې پښتون نه وباسي داسې در په در دی دا غږ چې پښتون نه وباسي داسې در په در دی بې سوچه بې ضمیره یې خواران ساتلی دي او هیڅ غم چې په راحت کې د دې خلقو مې ونه کې هیڅ غم چې په راحت کې مې د خلقو مې ونه کې ما ستا د پد دپاره ښه ځوانان ساتلی دي او بسم الله د امن چغه د ورتېره به وباسو بسم الله د امن چغه د ورتېره به وباسو بسم الله د امن چغه د ورتېره به وباسو ښېګړې مې په زړه د باچاخان ساتلی دي بسم الله د امن چغه د ورتېره به وباسو ښېګړې مې په زړه د باچاخان ساتلی دي او یو اخري غزل چې دا چې پیدا شوی په اسمان کې یم دا چې پیدا شوی په اسمان کې یم نو ای خدای ولې په جهان کې یم او الته چې د خوري او غلمان زما الته چې د خوري او غلمان زما دلته کې بیا ولې په امتحان کې یم الته چې د خوري او غلمان زما دلته کې بیا ولې امتحان کې یم او غیر ته اخیسته لکه جنت کړه غیر ته خیسته لکه جنت کړه زه ولې بیا داسې په زندان کې یم او چرته کې به هم زمونږ خیخې راشي چرته کې به هم زمونږ خیخې راشي زه د داسې ورځې په ارمان کې یم او پتا ځینې سوالونه په ما چلو کې پتا ځینې سوالونه په ما چلو کې او رپه مه رپېږم لړزان کې یم او ای بسم الله څوک مې څه کوي نشي ای بسم الله څوک مې څه کوي نشي او زه د عثمان خیلو خاندان کې یم ای بسم الله څوک مې څه کوي نشي بسم الله څوک مې څه کوي نشي او زه د عثمان خیلو خاندان کې یم بس دغه څو شعرونو بابا ډېره مزه وکړه الله دې ګل لره امین خدای دې کامیاب کا چې زموږ ځای ته راغلي او زموږ سره دې ګپ شپ وکړه الله دې ګلزار کا خدای دې کامیاب کا بلګو دغه څو شعرونو تاسو ته مې غزلې تاسو ته دغه شولې که څه غلطي رانه شوي د هغې معافي غواړم هلک عدنان او موږ ته هم معافي کوه ډېره مننه یاره ډېره مهرباني مونږ ستا ډېره مهرباني ادا کوو چې ته زموږ ځای ته راغلی او مونږ ته د خواږه شعرونه ووې او زموږ سره د ګپې ولګولې او ستاسو ډېره مننه او بیا راشئ او الله دې آباد ساته